د ملي دفاع وزارت وايي د هلمند مرکز لښکرګاو د یاد ولایت ګڼو ولسوالیو کې وسلوال طالبان له سختې ماتې سره مخ کړي او په تیرو 2 ورځو کې لسګونه طالبان د بیلابیلو بریدونو پر مهال وژلي دي. 2 اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز لښکرګاه ښار باندې برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال یاسین ضیا چې هلمند ته تللی وایي د نادلي، بولان او ناوی ولسوالیو د عملیاتو پر مهال 100 تنه طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې سیمې ترې پاکې شوي دي. په هلمند ولایت کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره د دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. عملیات ما دیروز که آغاز شد در قسمت‌های مناطق بولان، ناوه و نادلی الحمدلله پیشروی وجود داشت که دشمن در حدود نزدیک به 100 نفر کشته و زخمی دارند و نیروهای دوست الحمدلله که با استثنای 3 نفر زخمی سطحی کدام تلفات نداریم. د راپورونو پر بنسټ د هلمند مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو د امنیت خوندیتوب لپاره په بیلابیلو امنیتي حوزو کې د ځانګړو ځواکونو د کمانډویانو عملیات جریان لري. د ځانګړو ځواکونو کمانډویان وایي د طالب وسلوالو له لوري د لښکرګاه ښار نیول شوي سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي او اوس هم عملیات جریان لري. این اطمینان من حیث یک کماندو به تمام مردم افغانستان و خصوصا مردم هلمند اطمینان میدیم که عقابان بلند پرواز آماده هر نوع شرایط در مقابل دشمنان زبور این وطن هستند. لسم اوزه کې ډیر ځانګړي عملیات تر سره کړل. دشمن ته ډیر غخمات یا تلفات ورواړه او لګیا دي په عملیات په ثانیه کې دي. دشمن لګیا دي شاته عقب نشیني کوي. دشمن هیڅ نو حرکت تابع موږ ته رانه وړو په دې کې. هلمند کې د جګړو د شدت له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې وي چې اوس د حالاتو د بیرته ښه کېدا سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. دوی وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې سیمې امن شوي دي. نو 2 اونۍ مخکې دلته طالبان راغله په دغه منطقه کې دا چې اوس کوم سیاست نو تېره شپه عملیات راغلی د ځانګړي ځواکونو لخوا طالبان په شا باندې وتمبول سول ولاړله. نو موږ خپل رالو خپل سرایوت د جګړو شدت او تاوتریخوالي زیاتېدا په اړه پرون د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم خفګان ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د سولې کړکۍ به د تل لپاره خلاصه نه وي.